الغیبة اشد من الزنا، غیبت کول دا د زنا نه سخت دی. حالانکه زنا چې کوم نه څومره عظیمه ګناه ده، قرآن کریم کې د دې نه څومره په سختۍ سره ممانعت راغلی دی. او دغه شان په زناکار سړی په زناکاره ښځه باندې حد جاري شوی دی، تر دې پورې چې خلکو ته حکم شوی دی چې په زناکار سړی او په زناکاره ښځه باندې تاسو چې کوم دی د کاڼو ډېرې ودروئ. او دغه شان هغه چې کوم دی د کوړو حکم پې شوی دی، لیکن بیا هم چې کوم دی غیبت د هغې نه سخته ګناه ده. وجه څه ده محترمو؟ نو د دې یو څو وجې د محترمو. اول وجه خو دا د محترمو چې په غیبت کې حقوق الله او حقوق العباد دواړه ضایع کېږي. یعنې کله چې انسان د یو مسلمان ورور غیبت کوي، نو یو خو چې کوم دی د الله جل شانه حق، او بل د مسلمان حق ته چې کوم دی هغه فعمال کو، تر څو پورې چې تا دغه مسلمان باندې نه معافي نه وي غوښتې، الله جل شانه تا ته معافي نه کوي. دویمه وجه محترمو علماو ذکر کړې ده چې کله انسان زنا وکړي، نو د زنا نه وروسته بیا دا انسان په خپله ګناه باندې پښیمانه وي. نو چې کله یو انسان په خپله ګناه باندې پښیمانه شي، نو امید شته چې الله جل شانه ته توبې توفیق ورنصیب کړي. او چې کله مسلمان بنده هغه غیبت کوي، نو چونکې غیبت په خو انسان د سره ګناه نه وایي، نو بیا انسان ته توبې توفیق څنګه ملاویږي؟ چې کله یو انسان ګناه ته ګناه نه ونه وایي، نو بیا خو مشکل ده چې توبې توفیق انسان ته ملاو شي. بله وجه محترمو دا ده چې زنا دا پټه ګناه ده. چې کله انسان زنا وکړي یا زنا کوي، محترمو نه هغې پټ کوي. د خلکو د وړاندې زنا څوک نه کوي، بلکې د مخلوق نه هغه پټه زنا کوي. او چې کله انسان هغه غیبت کوي، د مسلمان ورور غیبت کوي، د هغه راز فحش کوي، نو هغه چې کوم د ټولو خلکو د وړاندې فحش کوي، ښکاره ګناه کوي. محترمو دې شریف کې راځي چې څوک ښکاره ګناه کوي، نو دا د معافۍ لایق نه دی. نو عزتمند وروڼو بیا موږ او تاسو له پکار دي چې ځان د غیبت نه وساتو، ځکه غیبت چې کوم دی دا ډېره عظیمه ګناه ده، او په دې سره انسان چې کوم دی هغه د جهنم مستحق ګرځي.